دا ټیویان چې خرڅېږي او موږ یې راوړو الله اسرائیل تباه کړي. ولې هلکه اسرائیل تباه کړي؟ هندو تباه کړي، ټرمپ تباه کړي، پلانکې تباه کړي، خلک یې تباه کړي، بېدینه دي. ای مسلمانه، دا زمونږ په هر کور چې دا د ټلویزیون انټینه لګېدلې ده، دا ټرمپ راوړی دی که اسرائیل ستا کور ته راوړی دی؟ دا پیسې نوټونه په ټرمپ وشمارتل که اسرائیل وشمارتل؟ دا سکرین ستا په کور، دا ډش د شیطان چترۍ چې پې پرته ده، دا مودي راوړې ده که اسرائیل راوړې ده؟ هسې خیرې کوي، ځان ته دوا وکړه. په خپله خپلې زنانه بې حیا کو لګي، په خپله د جهنم کندو ته ورغورځوي، په خپله د اور په لاره روان. د فاطمې نوم زمونږ د هرې لور نوم دی، زما د هرې مور نوم دی، زما د خور نوم دی، خو د فاطمې رضی الله عنها په لاره نه دي روان. هغه یو ورځ د ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیبي ته وایي، اسما بنت عمیث رضی الله عنها ته وایي، انی استقبح، دا راباندې ډېره بده لګي چې ښځه مړه شي او په کفن کې تاو وکړي، ټول بدن یې ښکاري. ځکه کفن خو د انسان نه راتاو شي، نو زنانه بدن الله داسې پیدا کړی دی چې بعضې اندامونه کپړې نه هم راوتې ښکاري. وایي دا ما ته ډېره بدې لګي چې زنانه مړی. هې زمونږ د دې فاطمې د دې مور سره پس د مرګه د خپلې حیا څومره غم ورسره دی چې مړه یم او کفن کې تاو یم او بدن دا بعضې اندامونه مې ښکاري. تا راباندې ډېره بدې، دا مې بیخي نه خوښېږي. اوس ژوندۍ فاطمه، ژوندۍ عایشه، ژوندۍ مؤمنه، ژوندۍ مسلمانه، ژوندۍ پښتنه په لاره چې روانې چې وسې ونه شي، په الله قسم چې وسې ونه شي د مخ د ښکاره کولو، د مخې نه لږه برخه اوچته کړي، ولې په دې لمنه باندې لږ کار شوی چې دا خو ښکاره کړي، دا خو چې نور هېڅ وس ونه شي دا کوي. ټولې نه یادوم، دا یو څو چې هغه شیطان دوکه کړي. نور خو دې کورونو کې حورې ناستې دي، سمې حورې د حیا او د غیرت والا زنانه هم شته، مؤمنانې زنانه هم شته. هغه د عایشې او د هغې فاطمې او د هغه اسیې رښتینې لوڼه هم پکې شته. دا زه ډېر بد ګڼم چې داسې وشي. هغه ورته وایي موږ په چې حبشو ته لاړو، موږ هلته یو بله طریقه ولیدله چې زنانه به مړه شوه او وړله به هغه به په بله طریقه وایي څنګه لاړه پاسېده، د کجورو څانګې راوړلې، چې څانګې راوړلې نو دا څانګې داسې دې طرف نه او دې طرف نه ودرولې، داسې دا څانګې داسې ودرولې او بیا یې پې څادر راواچو او دې منځ کې به مړی واچو. وایي دا څومره ښایسته طریقه ده، دا څومره ښکلې طریقه ده. زه چې مړه شم ما ته به غسل زما خاوند علي راکوي او ته به راکې، درېمګړی کس به نه راپرېږدئ. او په همدقه طریقه چې زما کټ باندې ډولۍ جوړه شي چې زما دا بدن په کفن کې هم د اندام پته م ونه لګي، ما به په دې حالت کې دفن کړم. دا څوک ده؟ دا فاطمه رضی الله عنها ده، زمونږ او ستاسو د محمد رسول الله علیه السلام لور د لور. فاطمه کومه فاطمه ده؟ بې حیا نه ده، امکان نه لري. جنتي زنانه، سیدة نساء اهل الجنه، دا فاطمه د جنت د زنانو سرداره ده. هغه سرداري سره غم دی، و سرداري په حیا میلاویږي. غم ورسره و چې پس د مرګه مې هم دا بدن په کفن کې ښکاره نه شي. و زما مورې او خورې او لورې، نن دې داسې تنګې جامې جوړې کړې چې تا په ژوندینې خپلې مټې موږ ته ښکاره کړلې. و زما مورې او خورې او لورې، تا داسې تنګې جامې جوړې کړلې، لمنې دې لاندې تنګې کړلې. زه شرمېږم، زه ویلی نه شم، خو ستا بدن په کپړو کې هم خلکو ته پرزه پرزه او اندام اندام ښکاره شي. زه څنګه ووایم؟ الله اکبر. معززو، غرض دا دی چې
زنانو ته حیا چرته زده کیږي زمون خو دغه کورونه دي مون خو دونه بختانه شوي چې کور کې سلام هم نه نو حدیث به څنګه بیانو مسله به څنګه بیانو مون خو سلام نه چې ولی بیا را باندې ښځه مستي زمون خو دغه مزاج جوړ شوی دی او چې کوم ځای کې حیا زده کېږي هلته هم نه پرېږدو او چې چېرته بې حیایي ده هلته ټول هر ځای ته کلاو وخت لمانځم دی تاسو به هم ستړي شوي یاستئ د زړه مې ډېر څه وکړو وخت وفا ونه کړه په دې به اکتفا وکړو أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين